راځو موږ چې د سیټونو د عملیو په اړه څه زده کړي دي هغه دلته عملي کوو تر څو زموږ لاس پکې روان شي. دلته ما یو څه سیټونه تعریف کړي دي او دې لپاره چې خبره لږه په زړه پورې شي دې کې عددونو پرته ما پکې نور څه شی نه هم اچولي، دلته رنګونه مې پکې اچولي او دلته څه ستوري دي. نو زه اوس غواړم تاسو نه چې تاسې دا معلوم کړئ چې دغه جمله چې دلته موږ لیکلې ده د دې څه مفهوم دی. معنا دا چې دلته د موږ سره څه شی دي، نسبی مکمله سیټونه دي، همدارنګه تقاطع ده موږ سره، مطلقه مکمله سیټونه دي او اتحاد دی. وګورئ چې دې ټولو څخه څه شی لاسته راځي. نو ویډیو ودروئ په دې باندې کار وکړئ. نو دلته د پام وړ خبره دا ده چې دا جمله موږ په برخو کې ساده کو، عین لکه یو ریاضیکي افاده چې موږ ساده کوو له قوسونو دننه نه شروع کوو. دلته موږ کولی شو چې له دغه ځای څخه پیل وکړو. نو موږ وایو چې دلته په بي کې د سی نسبی مکمله سیټ څه شی دی، یا موږ ویلی شو چې د بي څخه چې د سی سیټ منفي کو دا مساوي کیږي له څه سره. نو لیکو چې د بي او سی نسبی مکمله سیټ، یا موږ وایو چې د بي څخه چې د سی یعنی دغه د بي سیټ راواخلو د سی ټول عناصر ترېنه راواخلو دا مساوي کیږي له څه سره. نو د دې عناصر به مساوي شي، را به شو بي راخلو او سی ترېنه د سی عناصر ترېنه منفي کو. دلته موږ سره صفر دی، صفر په سی کې شته نشته، نو دا موږ نشو ویستی، لیکو چې صفر دلته لیکو. همدارنګه 18 دې کې شته دې کې هم شته دا به ترېنه ووځي، 3 دې کې هم شته دې کې هم شته دا به هم ترېنه ووځي. شین رنګ په دې کې شته په دې کې نشته، نو دا ترېنه نشو ویستلی، نو را به شو دا به ولیکو چې شین رنګ پکې پاتې کېږي، شین رنګ. همدارنګه دلته راځو، دلته زیړ ستوری دی، دې کې هم زیړ ستوری دی، نو دې نه دا هم وځي. نو دلته موږ سره یوازې همدا دوه عناصر پاتې کېږي، یعنی د بي او سی نسبی مکمله سیټ چې دی هغه څه شی دی، صفر او شین رنګ عناصرو څخه جوړ شوی دی. اوس راځو خبره نور هم په زړه پورې کېږي. دلته موږ ته وایي چې د دې مطلقه مکمله سیټ راواخلئ، یعنی موږ وایو چې د دې برخې مطلقه مکمله سیټ دا به مساوي کېږي له څه سره. نو وایو چې دا عبارت دی له څه سره، د کلي سیټ ټول عناصر پرته له څخه، پرته له صفر او د شین رنګ څخه. نو تر دې دمه دا موږ همداسې تعریفولی شو، ځکه موږ په کلي سیټ کې ټوله خبره نه کړې. موږ پوهېږو چې کلي سیټ کې اوس عددونه شاملېدی شي، رنګونه شاملېدی شي، ستوري شاملېدی شي، خو اوس دپاره همدا وایو چې د دې د دغې برخې مطلقه مکمله سیټ چې دی هغه ټول د کلي سیټ ټول عناصر دي پرته له صفر او شین رنګ څخه، ځکه دا دواړه چې دي خپله په دې سیټ کې شامل دي دلته. نو تر دې دمه موږ دا برخه ساده کړله، دې سره نه دې سره پورې دا عبارت شوله دې څخه. اوس راځو موږ د ا سیټ تقاطع راخلو له دې برخې سره، دا لاسته راوړو، دا یوه برخه لاسته راوړو. نو دا موږ داسې لیکو چې ا تقاطع کوي د بي او سی د نسبتي مکمله سیټ د مطلقه مکمله سیټ سره. نو دا عبارت شو د ا سیټ تقاطع د کلي سیټ سره پرته له صفر او شین رنګ عناصرو څخه. نو معنا دا چې دا به ټول هغه عناصر وي چې هم په ا کې شامل وي او هم په دغه کلي سیټ کې شامل وي پرته له صفر او شین رنګ څخه. نو راځو لیکو چې دلته موږ سره 3 دی، 3 په ا کې هم شامل دی او په کلي سیټ کې هم شامل دی چې په دې کې پرته له صفر او شین رنګ څخه نور ټول عناصر دي. نو لیکو 3. و ته راځو، و دې کې هم شامل دی او په دې کلي سیټ کې هم شامل دی. منفي 15 په ا کې هم شامل دی او په دې کلي سیټ کې هم شامل دی. دې سیټ کې یوازې صفر او شین رنګ نه دي شامل. نو راځو منفي 15 او راځو صفر ته، صفر دې کې شامل دی خو په دې کې نه دی شامل، ځکه موږ وایو چې دا کلي سیټ چې دی ټول هغه عناصر دي پرته له صفر او شین رنګ سره. نو صفر دې کې نشته او دې کې شته، دا د دې اتحاد د دې تقاطع کې نه راځي. او پای کې راځو 14 دې کې هم شته او په دې کې هم شته دی. نو دا لیکو د دې دواړو څه شی شو، تقاطع. نو دا برخه ټوله دا ساده شوه د دې برخې ته، دا مساوي شوله دې سره. ښه اوس راځو د دې برخې یعنی د دې برخې او د ا نسبتي مکمله سیټ لاسته راوړو. نو لیکو چې ا او د دغې برخې نسبتي مکمله سیټ، بلکې داسې راځو د دواړو عناصر لیکو چې د ا کوم کې چې 3 و منفي 15 صفر او 14 شامل دي، د دې نسبتي مکمله سیټ له څه سره، له دې سره، دې برخې سره 3 و منفي 15 او 14.
او دا په اصل کې دا معنی لري چې دا سیټ راخلو او له دې څخه د دې سیټ ټول عناصر یو منفي کوو. نو لیکو چې دا مساوي کیږي، دې نه به جوړ شي 3 دې نه وباسو، 7 هم ترې وباسو، منفي 5 هم ترې وباسو، 14 هم ترې وباسو، دلته یوازې 0 پاتې کیږي. نو دلته پاتې شو یو سیټ چې د هغې یو عنصر 0 دی. نو تر دې دمه دې ځای نه تر دې ځای پورې دا ټوله برخه دې نه څه شی جوړ شو، یو سیټ جوړ شو چې هغې کې یوازې یو عنصر دی د 0. اوس راځو موږ دا برخه حلو د بي تقاطع له سی سره. معنا دا چې دې کې به ټول هغه عناصر راخلو چې په دواړو کې شامل وي. نو راځو دا به مساوي شي 0 په بي کې شته خو سی کې نشته، 19 په بي کې هم شته سی کې هم شته، نو دا دې کې لیکو 19. همدارنګه 3 په بي کې هم شته او سی کې هم شته، 3 هم لیکو. شین رنګ په دې کې شته، دې کې نشته دی، دا په ځای پرېږدو. او زیړ ستوری دې کې هم شته، دې کې هم شته. نو راځو دلته به یو زیړ ستوری ورته جوړ کړو، دا شو زیړ ستوری او دا قوس بند شو. اوس راځو پای کې خبره دا شو چې د دې اتحاد راخلو، د دغه ټوله برخه راخلو، د دې اتحاد د بي تقاطع سی سره پیدا کوو. نو وبه لیکو چې دا مساوي کیږي له څه سره، دې ځای نه شروع کیږي، دلته به راشي 0، بیا به راشي پکې 19، بیا به پکې راشي 3 او یوه دانه به پکې راشي څه شی، زیړ ستوری په دې شکل، او دلته قوس بند. په همدې سره زموږ ځواب لاسته راغی.